سلامونه دوستانو، دغه ویډیو سره شیر کوم. ډیره افسوسناکه ویډیو ده، ځکه په دې کې دا جنۍ کمې خبرې کوي. دا ډیرې د افسوس خبرې دي. په دې کې دغه جنۍ وایي چې ما پلار نه پرېږدي په کور کې، ځکه چې ما یو داسې کار کړی دی چې زه هغو ته سترګې نه لرم، هغوی ته په هغو باندې زه نسم ورتللی او هغلته نسم ورتلی. او دا هم وایي چې زه واده کول غواړم خو ما سره څوک واده نه کوي. اخر دې جنۍ څه کار کړی دی؟ څه داسې کار کړی دی چې له خپل پلاره هم شرمېږي او واده هم نسي کولی، خپل پلار کور ته هم نسي تللی. نو دوستانو ډیره افسوسناکه ویډیو ده، راځئ دا راسره وګورئ دغه ویډیو، د دې جنۍ خبرې وګورو او نور تاسې خپل نظرونه په کمنټس کې راسره شریک کړئ چې آیا دغې جنۍ غلط کار کړی دی که نه. نو ظاهره خبره ده چې غلط کار خو یې کړی دی، نو خو تاسو هم خپل نظرونه راسره شریک کړئ. راځئ دغه ویډیو وګورو. واده کوي که نه؟ واده به ولې نه کوم، پلار مې کور کې نه پرېږدي. د دې جینۍ عمر چې دی هغه 19 سال دی. بس هغه هلک پرېښودم دلته راسره و، کور هم نیسلی او دلته سې و چې خپل کلي ته یې بوتلم، هلته یې راله طلاق راکړو. په 19 سال کې دا په یو دشته کې په یو لوی ډاګه ده، په هغې کې دغه چوپال څه ترتیب کړی دی. دا دلته کې خپل ژوند او زندګي تېرېږي. زما زندګي ډېره ګران ده په دې چوپال کې. دلته څونه ماشي تاسې نه، دلته به څونه ماشي څونه بوټي ګند دی که نه. په دې کچره کې زه دا خپله زندګي تېروم، یو ورځ یو ورځ نه ځم کورونه کې، ځان له کله سوال کوم، کله کارونه کوم، ځان له راوړم، چېرته لاړه شم، چاته فریاد وکړم. چې کله د مشرانو فیصله نه وي ستاسو په ژوند کې، نو بیا به داسې سخت تاسو باندې تېرېږي. ما کار داسې کړی چې چا سره سترګې نه شم لګولی، څنګه په کومو سترګو زه د هغوی خواله لاړه شم. بس ما سره څوک مدد وکړي او زه د دې چوپال نه چېرته یو کور ته لاړه شم.